د پاکستانی مولانا سمیع الحق زوی څنګه د افغانستان حکومت کافر وباله؟ افغانستان کې د جهاد په اړه څه فتوا ورکړه؟ طالبان څنګه د پاکستان ګاردان یعنی ساتونکي دي؟ دلته یې په دې اړه له موږ سره راپور کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د پاکستانی مولانا سمیع الحق زوی حمید الحق په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان حکومت کافر دی او په افغانستان کې جهاد روا دی. نوموړي ویلي افغانستان کې تر هغې جهاد روا دی چې واک طالبانو ته نه وي سپارل شوی. طالبان او د پاکستان حکومت خپلو منځونو کې ستونزه نه لري. طالبان په حق دي خو افغان حکومت ورسره دښمنۍ ورته لمن وهي. حمید الحق په خپلو څرګندونو کې د ټرمپ ټاکنیزې ماتې ته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې ټرمپ د نوموړي د پلار سمیع الحق د وژنې او زرګونو طالبانو د وینو بدل دی چې ټرمپ له دومره طاقت سره هم بریالی نه شو. حمید الحق د دې ترڅنګ د هند، امریکا او افغانستان حکومتونه ظالم بللي او وایي چې هند د افغان حکومت سره مرسته کوي او طالبانو سره جنګیږي. حمید الحق وایي پاکستان افغانستان کې د طالبانو اسلامي حکومت غواړي او طالبانو سره به هر ډول مرسته وکړي چې اسلامي حکومت رامنځته کړي څو له افغانستان نه پاکستان او د سیمې هیوادونه ترهګرۍ څخه وساتل شي. حمید الحق هم د خپل پلار سمیع الحق په پل روان دی. سمیع الحق هم په افغانستان کې جهاد روا بللی و خو د نوموړي دا ادعاوې په نړیواله کچه د دیني عالمانو له لوري رد شوې. په ورته مهال د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د حمید الحق د څرګندونو په غبرګون کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې حمید الحق د طالبانو د مدرسې چړی یا د پاکستان حکومت په استازیتوب او لمسون د افغانستان په موضوع خبرې کوي او د دې ماشوم چړی خبرې په کلکه سره غندو. په اعلامیه کې وړاندې راځي چې د حمید الحق له څرګندونو نړیوالو ته هم ثابته شوه چې پاکستان استخبارات د همدې طالبانو او چړیانو په واسطه افغانستان کې د جنګ ورته لمن وهي. د حج او اوقافو وزارت د پاکستان له اسلامي نظریاتي کونسل نه رسما غوښتي چې د دې ماشوم د څرګندونو په تړاو خپل دریځ واضح کړي چې دوی په استازیتوب غږیږي او که نشه یې کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.